بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ایوا داسې مسله چا تپوس کړی دی چې غیر مسلم یعنی غیر مسلم چې هغه مطلق کافر دی که هغه عیسائی ده که هغه هندو ده که هر قسم کافر ده چې د اسلام دایرې نه خارج ده دا اوس راځي مونږ په یوه کمپنۍ کې کار کو د مسلمانانو سره په یو ځای روټۍ خوري آیا دغه روټۍ خوړل د دې عیسائی سره یا د دې هندو سره جایز ده او که نه ده جایزه د دې مسلې وضاحت لږ مونږ ته مولانا صاحب په دې شریعت رڼا کې وکړه د دې مسلې جواب داسې رقم ته دی مولانا صاحب چې دا ټول خلکو سره داسې رقم ته خلک چې دغه مسلمانون وي بیا د عیسایونو سره یا د هندوانو سره د کفارو سره په یو ځای خوراک کول دا مکروه دی اگر دفعتن یو ځل یا دوه ځلې د روټۍ ورسره وخوړه د دوی کافر سره په دې کې څه داسې باک نشته خو لیکن همیشه د پوره د دې سره روټۍ خوړله دا جایز نه دی اوس به دا وایي چې دې دپاره حوالات چیرو دا کوم کتاب لیکلی دي حوالات دې دپاره دغه دو چې عالمګیري فتاوای عالمګیري 5 نمبر جلد 340 صفحه په کتاب الکراهیه کې دا خبره لیکلی دو داسې رقم ته ان ابتلى به مرة المسلم مرة او مرتين فلا بأس به واما الدوام عليه فيكره ام دغه شان یعنی مطلب عبارت دار چې که یو ځل مسلمان یا دوه ځلې مسلمان د کافر سره روټۍ وخوړه په یو ځای په دې کې څه باک نشته لیکن همیشه پوره د کافر سره یې کټه یو ځای خوراک کوله او دا چې شدي مکروه دي محترمو محیط برهانی اتم جلد 9 صفحه په کتاب الکراهیه کې هم دغه شان لیکل شوی دي او بل محترمو خلاصة الفتاوا څلورم جلد 346 صفحه هغه کې هم دغه شان د غیر مسلم سره خوراک کول یو ځای او دا ناجایزه او مکروه ګڼل دي محترمو داسې نوې مسائل تاسو ته به ان شاء الله زه په خپل چینل نه او دا ذکر کوم دا چینل چې دا توسی سبسکرایب او لایک او شیر دغه لپاره کوي چې ټول مسلمانان دغه مسالې نه خبر شي وما علينا الا البلاغ المبين